چرته یو غلط سیز شیر نه کې دا ستا عمل نامه ده او چې یو ځل شیر کو ستانه باندې څوک ګوري ټوله په ستا ریکارډ ته روانه ده ګناه په تا پسې روانه ده کوم آیت چې مالوسته او په خطبه کې الله رب العالمین فرمایي ووضع الكتاب قیامت پر ورځ به د هر چا مخې ته عملنامه او کتاب کې ښودی شي فترى المجرمین نو ته به مجرمان ګوري چا چې جرمونه او ګناهونه کړي دي مشفقین مما فيه دی به په یار او په لړزان کې چې د هغه عملونو د وجې نه چې په خپل عملنامه کې وایي خپل عملونه به ویریږي ځکه دا ریکارډ ته خېږي دا ټولې خبرې دا زموږ ستاسو عملونه دا خو پټ پټېږي نه دا راښکاره کېږي یوم تبل السرائر الله فرمایي پټې خبرې به ټولې راښکاره کېږي نو الله فرمایي دې وخت کې به دا انسان چغې یقولون دا مجرمان به چغې یا ویلتنا ما لهذا الكتاب هی هلاکت دې زموږ دپاره دې کتاب لره څه شي منه دا لا څنګه عجیبه کتاب دی لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها نه زما وړه خبره پرېښې نه غټه خبره پرېښې ټولې راګیره کړې هر څه پکې راګیر دي الله رب العالمین فرمایي ووجدوا ما عملوا حاضرا دوی به موند کې هغه څه چې کوم عملونه کړي حاضر دا نن چې موږ څه کوو دا به سبا حاضرېږي که عمل د خیر دی که عمل د شر دی خاص کر نوجوانانو ملګرو ته وایم چې د سوشل میډیا استعمالول ډېر په احتیاط چېرته یو ګنده تصویر او یو ګنده دغه لایک ورنه کوي چېرته یو غلط سیز شیر نه کې دا ستا عمل نامه ده او چې یو ځل شیر کو ستانه باندې څوک ګوري ټوله په ستا ریکارډ ته روانه ده ګناه په تا پسې روانه ده بعضې وخت کې به سمدم ځان له خپله یو ویډیو به جوړه کړي د پاسه به موسیقي ورچولي د پاسه به ډم یو ګانه ورچولي د ډم یو سندر به ورچولي دا ریکارډ دی دا زما ستا عمل دی دا به راته په کتاب کې مخامخ راځي بیا چې ته لړزېږي او بیا چې ورته جاړي او بیا چې ورته فریاد کوي چې یا الله داسې دي او یا الله داسې دي نو اوس نه دا سوچ پکار دی چې غلط څیزونه دا مه ګوره او مه شیر کوه مه په خپله په ګناه کې واقع کېږه ځان ته ساته حتی الوسع او مه بل په ګناه کې واقع کوه چې معاشره تا ګنده کړې ده د ګناهونو نه دې ډکه کړې د دې نه زما محترم ورونو ځان ساتل پکار